د خبرونو سرټکی په شمال ختیځ زون کې د 214 مریخ الاردو لپاره د نوي قومندان پیژندل. په کندوز ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ پای. چارواکي وایي دا کورنۍ له تیرو 15 کلونو په دښمنۍ اخته وې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. او د کندوز ولایت علماو، اوسیدونکو او دینی مدرسو د طالب العلمانو لخوا په سویډن هیواد کې د قرآن اعظم الشان د ښوونې پر وړاندې غبرګون. د کندوز ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. نن شنبه د 1440 سپوږمیز کال د ذوالحجې د میاشتې 28مه د 1402 لمریز کال د چنګاښ یا د سرطان 40مه چې د 2023 زیږدیز کال د جولای د میاشتې له 15 نیټې سره سمون لري. بشپړ خبرونه زه ایمل اقتاش یم. په شمال ختیځ زون کې د 214 مریخ الاردو لپاره نوی قومندان رسما معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. نوموړي د کار په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې د هیواد د امنیت تأمین او دفاع د اسلامي امارت له مسؤلیتونو څخه ده او د دې قل اردو له ټولو کارکوونکو یې وغوښتل چې د تیر جهادي بهیر په څیر د هم خپلو مبارزو او هڅو ته دوام ورکړي. زموږ همکار اسماعیل کلیوال پرې راپور جوړ کړی. په شمال ختیځ زون کې د 214 مریخ الاردو لپاره نوی قومندان د معرفي کولو په مراسمو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د چارواکو په وینا مولوي امان الدین منصور چې په تازګۍ سره دغه قل اردو ته د قومندان په توګه معرفي شوی دی، نامتو مجاهد او رښتینی خدمتګار دی او کولی شي دغه مسئولیت په بریالیتوب سره ترسره کړي. تنها به دست آوردن قدرت مطلب مجاهدین، شهدا و ملت افغانستان نبوده. بعد از به دست آوردن سرمایه، حفظ از این نیز مهم می باشد که در حفظ از هم این نظام از موت مجاهد، از موت ملت قربانی می خواهد. امارت اسلامی در چوکات شریعت و قانون الهی کسایی که اهل هستند همیشه در وظایف بسیار عمده میگمارد و از اونا کار میگیرد. د 214 مریخ الاردو نوی ټاکل شوی قومندان په خپله لومړنۍ وینا کې خلکو ته خدمت کول د خپل کاري لومړیتوبونو څخه وبلل او په شمال ختیځ زون کې د هیواد په دغه مهم نظامي جوړښت کې د بنسټیزو اصلاحاتو په رامنځته کولو خبرې وکړې. نوموړی پر یووالي او انسجام ټینګار کوي او د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره جهاد یو ښه وسیله بولي. این مسئولیتی که برای ما داده شده این واقعا یک مسئولیت است، این امتیاز. در آیتی که من براتون خواندم الله مسئولیت ها را به لفظ امانت یاد میکنه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اکثر مفسرین میگه که مراد به اماناتی که در این آیه مبارکه ذکر گردیده مسئولیت هاست، وظایفی است که برای انسان ها سپرده میشود و بر دوش مسئولین گذاشته میشود. د یادونې وړ ده چې مولوي امان الدین منصور تر دې وړاندې د بدخشان ولایت په ګډون په لوړو دولتي پوستونو کې دنده ترسره کړې ده او اوس مهال په شمال ختیځ زون کې د 214 مریخ الاردو د قومندان په حیث خپله دنده پیل کړه. کندوز ولایت مقام رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې ولایت د دفتر رئیس د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه د راغلي پلاوي سره په ولایت مقام کې کتلي. سرچینې زیاته کړي چې د دواړو لورو په دغه لیدنه کې د کرنې او مالدارۍ په اړه خبرې شوي او د نیمګړتیاوو د پوره کېدو ډاډ ورکړ شوی دی. نورحال په بشپړ راپور کې. د کندوز ولایت مقام رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې ولایت د دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شهیدزي په خپل کاري دفتر کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د داخلي تفتیش رئیس مولانا محمد نصرت په مشرۍ راغلي پلاوي سره لیدلي دي.
سرچینې زیاته کړې چې په دغه لیدنه او کتنه کې دواړو لورو په کندوز ولایت کې د کرنې او مالدارۍ په نیمګړتیاو خبرې کړي او د پوره کېدو ډاډ ورکړ شوی دی. د یادولو ده چې داسې مهال د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت پلاوی کندوز ولایت ته راځي او له سیمه ییزو مسؤلینو سره لیدنه او کتنه کوي چې د دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي د ولایت ته راغلي او د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې له نږدې څېړلې دي. په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو چارواکو په منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ شخړه پای ته ورسېده. چارواکي وایي دغه دښمني د دغو کورنیو ترمنځ 15 کاله پاتې وه چې د دواړو خواو پکې 4 تنه شهیدان شوي او نن د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د دغې دښمنۍ ته پای ټکی کېښودل شو. په همدې موخه نن په کندوز هوټل کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ولایت مقام د دفتر رئیس، د امارتي ادارو یو شمېر رئیسانو، دینی علماو، سپینګیرو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندوز د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي دغه دښمني د دې ولایت د دوو کورنیو ترمنځ وه چې له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام درلود او په خبره یې له دواړو خواو 2 تنه شهیدان او یو پکې ټپي شوی و. نن د سیمه ییز حکومت د چارواکو په منځګړیتوب د دغو کورنیو ترمنځ سوله وشوه. په لسګونو شخړې موږ حل کړې دي، غټې او وړې شخړې، او په دې کې د قتل موضوعګانې دي، په دې کې د پټي په سر شخړې دي، بیخي زیاتې تعداد باندې موږ شخړې حل کړې دي. بل لور ته بیا دغه کورنۍ چې په تازګۍ سره یې له دښمنۍ لاس اخیستی د اسلامي امارت د سیمه ییز حکومت له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي او له هغو کورنیو څخه د سولې او ورورولۍ غوښتنه کوي چې د یو بل پر وړاندې پر دښمنۍ بوخت دي. نو د دې په څنګ کې موږ د آخري دا نن څه فیصله موږ لرو، دا 809 فیصله ده چې دا 15 کاله کېږي د 2 کاکا زمونو په مابین کې دښمني را پیدا شوې وه، په نتیجه کې 4 نفره شهیدان موږ په مابین کې لرو او یو نفر زخمی او 15 کاله دربدري، خاکبسري، مالی تاوانونه چې څومره کې شوي وو هغه به یو حالت معلومي او دوی ته معلومي. تقریبا 15 کاله کېږي چې د موږ ژوند له بدبختۍ او بدبختي، دربدري، خاکبسري سره مخ وو. نن انشاءالله د خوشحالۍ ځای ده، په کالو کې نه ځایږو. ژوند باندې موږ اوس پوه شو، ژوند کې خوند دا ده چې حرامه څومره وایي په جواري دې موړ خو ژوند ولرم. په کندوز ولایت د افغانستان اسلامي امارت له بریا وروسته دا سوم ځل دی چې سیمه ییز حکومت د خلکو په همکارۍ او منځګړیتوب د هغو کورنیو ترمنځ سوله کوي چې د کلونو راهیسې پر دښمنۍ بوختې وي او د مسؤلینو په وینا تر اوسه یې د لسګونو کورنیو ترمنځ دښمنۍ پای ته رسولې دي. د کندوز ولایت علماو، اوسیدونکو او دینی مدرسو طالب العلمانو د سویډن هیواد د یو وګړي له لوري د قرآن عظیم الشان د ښوونې په غبرګون کې دغه کړنه غیر اسلامي او د مسلمانانو په مقدساتو تیری بولي. دوی له سویډني چارواکو غواړي چې یاد کس مجازات او نور دی د مسلمانانو په احساساتو لوبې نه کوي. تنکي او ګلالي ماشومان سهارني خوبونه یې په ځانونو درولي تر څو سپېڅلی قرآن چې مسلمانانو لپاره مقدس د زده کړي او نورو ته یې ورسوي. په کندوز ولایت کې دینی عالمان او د مدرسو طالبان په دې وروستیو کې د سویډن هیواد د یو وګړي لخوا د قرآن کریم سوځونه په کلکو ټکو غندي او له سویډني چارواکو څخه د یاد کس د مجازاتو غوښتنه کوي. بیوز که او را با آتش بکشن بروند داخلشان به قرآن عظیم الشان مطالعه بکنن، تحقیق بکنن. اگر قرآن عظیم الشان را موافق جامع بشریت در همچی یک زمانی که در قرن 23 ما قرار داریم پیدا نکردن، پس جوابگویشان ما جامعه مسلمان هستیم. پس با آتش کشیدن و با توهین بجز از اینکه یک تنفر و نفرتی را در قلوب مسلمان ها ایجاد کرده و ما را علیه خودشان قرار داده، کدام سود دیگری را به دست نمی آورند. له بل لوري دغه عالمان او د کندوز اوسیدونکي د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري په افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند مرستندویه بنسټونو پر فعالیت بندیز لګول پر ځای او ترې په کلکه ملاتړ کوي. صدای ما بالای کشور سویدن همین است، باید این شخص خبیث و پست را باید گرفتار بکنه و به پنجه قانون بسپاره
و دیگر از تعلیق در آوردن کمیته سیمدن در افغانستان از امارات اسلامی خیلی سپاسگزار تشکری میکنیم. دی بسیار خوب کار کرده که را بند کرده. این خود مخالف ماست، مخالف قرآن ماست، مخالف دین اسلام ماست. ما سخت به این مخالف هستیم که کار خراب ای کرده. بسیار کار خوب کرده که را بند کرده. چرا که در قرآن ما توهین کرده، در اسلام ما توهین کرده. په سویډن هیواد کې دا لومړی ځل نه دی چې د مسلمانانو مقدساتو ته سپکاوی او یا په عام منظر کې قرآن کریم سوځول کیږي. له دې وړاندې هم د دغه هیواد د یو تن وګړي له لوري داسې کړنه ترسره شوې وه چې په غبرګون یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مسلمانانو غبرګون ښودلی و. د سالنګونو د لوی لارو جوړېدو څخه د کندوزیانو هرکلی. د کندوز ولایت اوسیدونکي د سالنګونو د لوی لارې جوړېدو په پار د اسلامي امارت له مشرتابه څخه منندویي کوي. وایي چې د کلونو نیمګړي هیلې یې په پوره کېدو دي. دغه اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې د سالنګونو لوی لار دې په اساسي توګه ورغول شي. نور حال په راپور کې واورئ. د سالنګونو لوی لار چې د افغانستان 9 شمالي ولایتونه د هیواد له مرکز سره نښلوي. کندو کپاره له ستونزو ډکه لار خو د اوسیدونکو لپاره بنسټیزه لار بلل کیږي چې له کلونو وروسته د افغانستان اسلامي امارت له لوري د رغولو چارې پیلیږي چې دلته کندوز میشته اوسیدونکي د دې لارې د جوړېدو په پار له خپل دولت څخه مننه او ستاینه کوي. لکه څنګه چې مخکې دولتو کې دا کار پې ونه سو او دا ډېر ښه کار ده چې باید امارت اسلامي د دې رغونه وکړي تر څو چې د سمت شمال د ولایتو د خلکو د مشکلاتو لپاره یو د حل لاره وي. بسیار مشکل بود. موتورها چاپه شد، موتورها در گرفت، چقدر ملت ما بازاب شد، سوخت چقدر تباه شد، بخاطر همین سرک خرابی شد. مریضی ما بازاب شد. دیگه همین وقتی مسلمانان رفت اومد سیاسارا با چقدر بازاب شد، چقدر طفل ایبین رفت، بخاطر همین سرک ایبین خراب بود. په ورته مهال دغه اوسیدونکي د اسلامي امارت څخه غواړي چې د سالنګونو د لوی لارې د جوړېدو له چارو دې څارنه وشي تر څو په اساسي توګه جوړ او نور د دغې ستونزې ته د پای ټکی کیښودل شي. خواست ما از امارات اسلامی است که باید همه پروژه را تا آخر نظارت بکنن، به شکل دقیق و درست نظارت شود و همین یک کار شود که ما دیگر از این مشکلات خلاص شویم. نظارت جدی صورت بگیره، نه چه دفعه قبل وارد جور شود و پس یک دو ماه بعد فرسوده شود از کار بیفته. د افغانستان اسلامي امارت له لوري داسې مهال د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتره جوړېدو چارې پیلیږي چې د مسؤلینو په خبره دا د قوشتېپې کانال د رغونې وروسته دویمه لویه پروژه ده چې د 2 کلونو په اوږدو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او وروستی خبر د دې ولایت له دشت ارچي ولسوالۍ نه راخلو. د کندوز ولایت په ارچي ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د 2 سولري شبکو پروژو عملي چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د چارواکو په وینا دا پروژې د ډنمارک نړیوالې پراختیایي کمیټې په مالي مرسته پلې شوي او په خبره یې شاوخوا 150,000 امریکایي ډالرو لګښت پرې راغلی او په بشپړتیا یې دغې ولسوالۍ 248 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو څخه برخمنې شوي دي. زموږ همکار پرې راپور جوړ کړی. د کندوز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د څښاک پاکو اوبو رسولو 2 شبکې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د چارواکو په وینا دا شبکې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار او نظارت لاندې د ډنمارک نړیوالې پرمختیایي کمیټې په مالي مرسته او د ډاکار موسسې په تخنیکي همکارۍ د یادې ولسوالۍ په میرزاخال، قرلوق، بالا او پاین کلیو کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست انجینري ټیم په وینا دا دواړه شبکې په عیني شکل سره جوړې شوي دي چې په دغه شبکو کې 3350 مترو په اوږدوالي د پایپ غځول، 3 سولري تختو نښلول، 150 مترو په ژوروالي سره د 2 څاګانو کیندل، د 120 متره مکعب په وړتیا د اوبو ذخیره جوړول او د 418 نلکو کور په کور نښلول شامل دي.
د دوی په خبره د دې شبکو په جوړولو 1,52,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او د دې شبکو د چارو بشپړېدو سره د یادو سیمو 248 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د کندوز ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د راډیو اوریدونکو په خواله رسنیو کې مینوالو دا به زموږ د دې مهال خبري ټولګه تر بیا مو په لوی رپ سپارم په مخه مو ښه شه.